د نړۍ د 20 دینونو لنډ تاریخ، د پیروانو شمیر او بنسټیز اصول یې. تاوزم شپږمه برخه. د تاوزم کلمه چینایي ریښه لري. دغه کلمه له دوو برخو جوړه شوې ده چې تو او ازم دي. د تو کلمه چې ځینې وخت دا وهم لیکل کېږي په چینایي ژبه کې د لارې، سمې لارې یا د ژوند لارې معنا ورکوي. د تاریخي موندنو پر بنسټ ویل کېږي چې دغه دین له میلاد 4 پیړۍ وړاندې منځته راغلی دی او د لو تزو په نوم یو چینایي فیلسوف د دغه دین له بنسټګر شمیرل کېږي چې د خپلو فلسفي نظریو په پایله کې زیات شمیر کسان خپل او په پایله کې د تاوزم په نوم دین منځته راغی. د تاوزم ځینې اصول. د دغه جوړ شوي دین تر ټولو ډیره منل شوې او اساسي لیکنه یا کتاب یې د تایو ټي چنګ په نوم ده او باور داسې دی چې دغه لیکنه له میلاد وړاندې د دغه دین بنسټ ایښودونکي لاو تزو کړې ده. د تاویستانو یوه عقیده دا ده چې د دوی دغه سپېڅلې لیکنه یا تایو ټي چنګ به تل پاتې وي او دوی د خپلې عقیدې بنسټ په همدې لیکنه کې پر شته خبرو څرخوي. دوی مړی په خاورو کې دفن کوي خو 15 ورځې پر مړی داسې ویر کوي چې موسیقي ورته غږوي او همدا ډول د جسد شاوخوا چای، وریژې، شمع او نور شیان ږدي. شاعري او هنر د دوی د عقیدې یوه برخه ده. دغه دوه چارې په دغه مذهب کې مذهبي کسان ترسره کوي او د قدر په سترګه ورته کتل کیږي. دغه طریقه هم اوس په ډیرو برخو ویشل شوې ده. ځینې پیروان یې د حیواناتو حلالول ممنوع ګڼي او ځینې نور بیا د خوراک په پار یو شمیر ځانګړي حیوانات لکه د خنزیر غوښه خوري. د دوی سیاسي باور دا دی چې د یو مرکزي حکومت پر ځای باید حکومت شتون ونه لري او د تاوزم دین د اصولو لاندې ژوند وکړي. مطلب دا چې دوی د انارشیزم ملاتړ کوي. د دغه لارې پلویان تر ټولو ډیر په چین کې دي. د چین څیرمه نورو هیوادونو کې هم په یو کم شمیر شتون لري. د تاوزم په اړه کاره شمیرې نشته خو ویل کېږي چې چین کې د دوی شمیر نږدې 103 میلیونه دی چې د چین د ټول نفوس 14 سلنه جوړوي. په ټوله نړۍ کې د تاویستانو شمیر تر 180 میلیونه رسیږي چې غوڅ اکثریت یې په چین کې اوسي. د پیروانو پر بنسټ تاوزم په نړۍ کې اووم هغه دین دی چې ډیر پیروان لري. د ترسره شوي شمیر پر اساس عیسویت لومړی، د اسلام مبارک دین دویم او هندویزم نړۍ کې دریم تر ټولو ډیر وګړیز دینونه دي.